الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تر دې دمه روغ او جوړ اوسئ. را به شو زموږ نننۍ موضوع د اسلامي ښوونو روزنه د فال کتل. اووم لوست او 14مه صفحه. فال کتل حرام او لویه ګناه ده. څرنګه چې موږ او تاسو په تیر شوي درسونو کې ویلې چې جادوګر او کوډګر ته تلل هم لویه ګناه ده. دا هماغه جادوګر دی چې فال ګوري، پوه شوئ؟ هغه کس چې کوډې کوي او فال ګوري، دا هماغه کس دی. د دې باره کې الله تعالی ویلی دی چې فال کتل حرام او لویه ګناه ده. فال کتونکي ته ورتلل، خبرې یې منل او پرې باور کول لویه ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: من اتی ساحرا او کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. ژباړه: که څوک کوډګر، غیب ویونکی او فال کتونکي ته ولاړ شي او د هغوی خبرې رښتیا وګڼي، نو په هغه څه چې پر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوي کافر شو. فال کتونکي به له سختو کړاوونو او عذابونو سره مخ کیږي. فال کتونکي به له سختو کړاوونو او عذابونو سره مخ کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو د فال کتلو باندې عمل ونه کوئ او باور ونه کوئ. دا بعضې خلک دي چې د لاس خطونه ګوري، وایي ته به دې ځای ته ځې، ستا به دومره بچیان کېږي. دا ټول دروغ وایي. په دې خبرو باور مه کوئ. د علم غیب نه صرف الله خبر دی. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. فقط خدای پاک خبر دی چې په ځمکه او په اسمانونو کې څه کیږي روان دي. نو په فال کتلو باندې او په کوډګر باندې هیڅکله باور مه کوئ. ښه ګرانو زده کوونکو، را به شو بیا هم ستاسو کورنۍ دندې ته چې هغه 3 پوښتنې دي. د فال کتل څه حکم لري؟ د فال کتل څه حکم لري؟ دویم، آیا فال کتونکي ته ورتلل روا دی؟ دریم پوښتنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د فال کتونکي په اړه څه فرمایلی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د فال کتونکي په اړه څه فرمایلی دي؟ که چیرته غواړئ زموږ نوي درسونه لاسته راوړئ، په دې هیله چې نننی درس هم تاسو په صحیح توګه یاد کړی وي، نو که چیرته غواړئ زموږ نوي درسونه لاسته راوړئ، نو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا مو ښه وخت. د الله په امان.